ژوندی دی د چنجن دی د ملک اکبر زوی دی اول سوی دته ور ولاړ سولو د 5 غنټو سفر دی 5 غنټې ګرځي بالکل ګرځي دای دا د یخ سوی دی دا جو سردی ده از موږ یار راغلی دی کښنی ماشوم دی دیم ښکار کوي ته هم ښکار کوې ته د کوم ځګي یې د بلوڅانو پوښتنه به دا زه کوم دی ډېره خوندوره پښتو وایي تا د کوم ځګي سره اوستلی دکتې ګرده د چمن والا ور چمن والا برابر وو زما په اندازه به یې 800 زر کسه یې څه وخت یې لکوي تی ستا تازې نوم چشتي وعلیکم سلام ښه یې موتی دی موتی موتی ښه اوس پر یوه ځای کېږي بیا یې لکه اوس پر یوه ځای کېږو لین سره برابر وو بیا یې لکه والله زما په دا باندې سر هم نه خلاصېږي بیخي ډېر کسان دا ګرده په یوه لین کې درېږي دا ګرده په یوه لین کې ګرده درېږي هغه ځګي کې ګرده وایي درېږي دا چاته سوی ولاړ شي بس دوه دانې تازیان چې دا کې نور ګرده مکمله ځای پر ځای ورته ولاړ ته د کوم ځګي یې زه د یارو څه یم دی دا دی د یارو څه راغلی دی د ډېرو لیرو ځایو څخه خلک راغلي دي السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ پخیر څنګه یې ښه جوړ ټیټ یې الحمدلله ستا سال دی څو کسان ګرده راغلي تقریبا یاره تقریبا 8 کس یو دا اتیسې سره برابر او یا 8 کسان یا زموږ د وطاق ښه ماشوال ته د کمیټې مشر یې ما بیا دا سوچ دا کسان دا د ګرده روان دي او راجي لګیا دي دی پلین څنګه دی پلین سره برابرېږي موږ دغه پره برابر وو زما په اندازه به یې 800 زر کسه یې ښه دومره ډېر دا ګرده ورغلي دي درو اتیا تنبوګان السلام علیکم جوړ بخیر څنګه خیریت شه بخیر خوشاله خیریت و دا میله د ښه کورینګ وکه بزله او کور دی ودان بس دا ستا میله ده دا د خلکو میله ده او بالکل دا خاص د پښتنو د زموږ د کلچر افغانستان د بارډر سنیولې تعالی د افغانستان دیم کې راغلي کوم راغلی دی چیر دی ودلې دی هغه بیا په ما وینده د ارغسان سم وای خلک راغلي د هغه بیا په تاسو باندې وینه باچی شه سره در پیا ګرځال اوس دا دی هغه پیدا کی هغه دا دی لګیا دی د لینونه سره جوړ کړي دا ګوري دا سره پوری دوی ولار سره ډیر وطن دی دا سره ګسه معلومیږي نه دا چمن په لور دراوي وته یار چمن چیر په لور دراوي دا چمن ما باندې څو کروا چمنو قسمت هغه ساده کوم ځای چمن دا هغه ځای سره راځي کوم ته ورسه په کول ولا اوس دا دی ګرده خلک په لینک سره ولاړ دي بیخي زیات هم دي دا ګرده د چمن دی ګرده د چمن والا ور چمن والا ښه دا ګرده د چمن د دی دا نو د هر علاقې والا جلا جلا تا د کوم ځګي سره اوستلی دوکۍ سره دی دا دی دوکۍ سره راغلی دی شی نه دی راوستلی تا خو خطرناکه شی راخسید تا د کوم ځګي سره راخست دوکۍ او دا خو ګرده د دوکۍ نه راغلی دی دا د دوکۍ ښکاریان دي تیم د دوکۍ یاست چیش بلوس دا بلوچان دي ته د څو ټیم څه ښکار کوې دا تقریبا 25 کال څخه موږ ښکار کوو ښه ستا عمر څو دی یاره 10 کال وکړو موږ ښکار کوو اوس یعنې دی د شپېتو کالو دی تقریبا او د دا نوم دی چې شي دا ټایګر دی ټایګر دی ولې پرې شي دی वो द ट्रिगर नो में दे बस बोलिए ब्याम मतलब चीजें ना कुछ नहीं वाला बस माला टाइट हां टाइट शिकार किया तुम तो कुछ से دا اگر د بلوچستان دي د کوټ سے تیم بلوچ اجازه سه ولې خشمېدلې یا بد د بلوچستان مشتنه بداز کوم دی ډیره خوندوره پښتو وای داستی پښتو ډیره خوند کی ودا وای ما وکوا د اجازه تانم چیش ودی شي دي ها تانم چیش ودی دینو مودی دی مودی ای انډیا والا او انډیا والا مودی دی ناګه دی ودی پدی شي ها کټو نو می دی شا دا معنا چیشته دا نم ایوان نی سم معنا نو می چیشته ها نو می د دې نوم کټو دی کټو دی ولې پرې شي دی کټو شوق سم نوم ورې شي دی دا د بلوچستان لفظ دی معنا چیشته پښتو کې معنا ها معنا سر نه خلاصي ساري نه خلاصيږي ته خو نه دغه په شوق راغلی است شوق راغلی د میزي اډیا سره دی د میزي اډیا سره به هیڅ زیات خلک راغلي دومره غټ لین دي څه درته و کوم دی نو تا ولې موټر هم زما دي کاغذان هم زما صحیح دي نو
اوس چیش راوستلی دی آیا دی هغه وا دا دغه دی دا ویل دومره ډنګرې دا دا تازیان خو نو پرخ دی دا لیچک دی هغه بخملای دی لچک معنا پالتو پالتو شه خاص دغه نه کوي خاص دغه دی نو بیا چیز لپاره بس راوستلی نو میله بوک شه ما دغه ټیم پاس لپاره شوق لپاره شوق لپاره دا ته می ولیدې دا یارانو تاجان به وینو او ټیم به پاس بیا به زکو ته خو د تو بیا سکزی دی د تو بیا سکزی دا ولې دا موټر زما دی کاغذان لري دا ټوټل دا ګرد دا زما په چارج کې دي زه مشرم دغه دی په دې کې به هیڅ دغه نه ساده چې درته ویل دی هغه نه تا ویل دا اوس دا موټر زما دی کاغذان زما دی دا خبره دی ویلی وکړه زما دی نو دا وتاک دا دی خیمه نو دا کاغذانو خبره ویلی وکړه کاغذ خو لري پاکستاني او صحیح دی وای د نش بیا څوک دا وایي دا تا کابلې راکش کړی او تا چی راوستلی دی هغه د ورور دا جاپان مجرا وستلی جاپان شه دای څنګه دی مقابلو کې ټیټ دی بس گزاره کیه د کمزګي سره راغلی شه ای دی بچی دی بچی دی دیم مشکار شو محمد ابوبکر دای شو ماشاءالله ستانم چیش دی ابوبکر شکار شو که د دانم چیش دی جاپان جاپان دی ولی پریشی دی شکار د پاره شو شه دای دا د کښنی ماشوم دی دیم شکار دی ته د کمزګي کوټی دی شه بلوس و بلوس شه د دانم چیش دی چابک ای غوښ دی ولید نو خو د بلوسی نوم دی پرېږ دی د پښتو دی ولی پرېږ یا دغه بلوس نوم دی شه بلوسی پښتو یو یو د ګرد یو کمزګي الته بلوسی علمو چوک نه دوری غرو په خوا ها کم غرو په غرو کې د کمزګي بس د کوټی دی او دا زموږ یار راغلی دی کښنی ماشوم دی دی مشکار کی ته مشکار کې ته د کمزګي کوټ څه بلوس یې شه پښتو یې چیرې زده کړې د دا نوم چیش دی دا تاسې راوستلی دی چیتا ها چیتا شه نو څو مقابلې په ګټلې دي یا تر اوسه پورې کوترې دي شه اوله مقابله ته یې کړ راغلی که نور ملګري یې لکه یې ته ولې چې شاباش دا کښنی ښکاري دی ورته ګورئ دی هم ښکار کوي حاجي څنګه خیر شکر ته هم ښکار کوې ته د کمزګي سره راغلی حاجي چمنه سه چمنه څه نو کومه دی ستا بس زه د انډوالان سره یم ښه شه ته د څو ټیم څه ښکار کوې یارې د یوه اتو کال څخه کوم شه ولې شپه شاباش دی خو نو ما تېر واره کې راوستلی ولې تا د دا نوم څه شو کرنټ د ده نوم بل دې څه کې هغه سیلی دغه ده سیلی نو په سګزي ژبه کې سیلی ورته وایي ته بیا چیش که موږ خو نو بس دا پر برابرول خدمتګار یې خدمتګاران دی سره دا پښتانه دی په لیم باندې سره برابروي کلونه تیر سو چا نوک سره برابر دی و سره برابروي ته بیا چیش که شکار دپاره شه نوم یې چیش دی د دا نوم چې دی چمن دی چمن ته هم د چمن یې زه کوټه یم نو چمن دی ولې پرېښی بس نوم یې دی ایش مې دی شه دا ولې دی چې دی ولې دا چې وایي چې د سوی راته شه دی ویندې وسوی هېڅ وایي راته ولاړې که نو ټیک سلو دا د سوی په انتظار دی او درته یوه عجیب اور لګولی دی هغه بله ته خو نو د هغې ورته ولاړ یې ځوانه شه دی د هغې ورته ولاړ د حاجي یخ کېږي شه یخ یې کېږي دی ولې بغار یې درته ولي دی بغار وایي چې زر پره روانه کړي شه نو ایله که کلاړي دي دا زوړ سپی دي پوه دی نه حاجي دا د یخ سوی دی سردی ده دومره سردی خو هم نه ده حاجي ما یخ سوی ته د کمزګي د چمن یم چمن دا حاجي نو د چمن السلام علیکم خان څنګه شه موږ دغه درې څلور کسان د میزي اډي یو یو خایته که څلور پنځه کسان د میزي اډي یو او دا نور چې دی دغه د عدلا خان دی درې وتا راغلي شه اوس یخ مې هم سوی دی تا اوس چیش راوستلی دی ما دغه راوستلی نوم یې کالو دی چیش کالو دی رس کالو د دې نوم دی په چمن کې د چمن سره لونګي وګټله د اتیا کسان سره د نن څه شل ورځې مخکې شه یا د لونګي څه کړه لونګي هم تړلې ده نو کور ته پرته د مشکل پکې نو تا به اوس تړله نو په مېلمستیا کې بیا تړو مشکل دا دې ټوله ته د کمزګي ما د سره ورونه میزي اډي شه تی دواړه سره وړونه یاست میزي اډي دی دا د عدلا خان دی دا د ورمزي دی دا د عدلا خان دی بس خوشاله اوسې دا ګرده ځوان کې راوله دا جوړ دا شاګل ځوان دی شه دا د میزي اډي ده دی شکار اوس دا د شروع ساجي شروع سله
دا دی ښکار اوس چلوس الله دې خیر راپېښ اوس پسې ګرځې که دې چیرې اوس پسې ګرځم که مې چیرې بس ولاړ کړي د سوی به تور پیدا کوې و ده ته و سوی به زور خپله نه شي پیدا کولی یا به خپله نه شي پیدا کولی یا نو سوی ناست دي و سوی ناست و خشاته پروت دي بس موږ پر ورسو پی وګرځي پی نیسو ښه ماڼو ده نوم یې چیش دی ماڼو دا حاجي دا دی بس پسې ګرځي او حاجي زه په تا پسې ګرځېدلم خدای دې راوله ماښام چیرې وې نو خو ماښام بستره وارڅوله شرالي څنګه څه دې کوي شرالي دې څه کړی هغه دې پراسې ډوان دي دا بلوڅان ملګري دي دا ډېر ښه حاجي خو نور ویلاګو کې به تا لیدلی ډېر ښه خبرې هم کړې دي اوس دا دی حاجي نو ستا ملګری کوم یو دی هغه دی ملګري خو نو دغه دي دا زما ورور دی دا قریبان دي ښه هغه شرالي دی زما بچی نو ته دا دومره سفر کوئ دا خو ډېر د ګنټو سفر دی دا د 5 ګنټو سفر دی 5 ګنټې ګرځې بالکل ګرځېدای شم ولې چې شاباش دی عجیب بیا ډېر ګرځم ښه نو دا اوس 5 ګنټې به روان یاست دا خو هغه دې ولاړه غجان څو کسان څو سوه کسه دي در شپږ اووه سوه خو واوښتل هغه دي دور هم روان دي تنبګان دوی ولاړ دي لس کسان یې حساب کړو اووه سوه کس هو بیخي ډېر زیات کسان راغلي ځم لاړې تاسو دومره چې تاسو بیا نه شي نیولی ښه چې په دون حالات کې د ده په کابو کې پر غوټو بیا دی نیولی شي اوس دغه اوس دی ولاړ دغه جوړې به د ښکار څه ووت یا نه ده وتلې په ښکار کې ځي روانه ده خو دی بیا پر مخ خپل چانس ګوري کې بیا نور 2 ونیول یا 3 ونیول بیا د هغه مقابله دی سخته کوي دا تلري بیا جنکاټ شي نیم پر نور کې بیا دته امکان شته چې دی پر مخ تللی شي دا دی ګرده لین روانولو انو تازیانو منډې کولو هغه سوی ځم لاړې خو دا دی وینې وایي تېز ښکاره که ژوندی دی چې حلال دی که دې خواته ووت دا ملک نومیږي د چنجن دی د ملک اکبر زوی دی اول سوی دته ور ولاړ سولو ده ونیوی دا اوله مقابله ده سپي یې زورور دي د هغه ځاسه په چلنج هم راغلی دی ډېر کونوازه سړی یم اوس دی حلال کې دا نوم یې چیز دی دا ستا تاجي دا اوس په وینو دا یوه بخمله ده دا یوه کلاغه ده د مخه دې مقابلې په ګټلې او انشاءالله په بل ښکار کې هم فینل ته وتلی دی زه یې پېژنم دا د چنجن دی په دا تېر ښکار کې هم په راغلی یم په چلنج دی خاص د شعر چنجن بیا چیرې دی چنجن خاص د لورلایي پر سایډ باندې ښه لورلایي ته راغلی د دا دی د ټول اول د دا دی اول ته سوی ویني سوی ورته وایي اول سوی و چیرې لاس وجوړ دلته راسئ ته چیرې دوی روان یاست خواجه راکستوری مې څنګه ښه شی دې نه دی په نیولې یا اوس بعد لا ولاړ اوس کله نه ولاړ سي بدوا کوی څه مخ سوی ولاړ سي ښه ته وا د سویس دی وینې سوی د سوی غوښه ډېره ښه خوند کې بیا در پخه کې څه دی ته د غیر را روان یې ښه اسمت هغه د اوس څو نیول سوي دي د فرید سوی ښکار دی دغه د ټوپک ښکار نه دی